حضرت څنګه چې تاسو د افغانستان ذکر وکړو یا د هغه جهاد ذکر مو وکړو، اجمل خټک بابا یو شاعر دی، نو هغه وی نن ټول خلک د هغه محبوبه سندره وایي خټک چې به د ځان سره جړله کله کله. نو څه ټایم کې چې د افغانستان په خوره باندې جنګ و، په هغه وخت کې د قام پرستو موقف یعنی د نېشنل پارټي عوامي نېشنل پارټي موقف ډیر واضح و. هغه خبرې نن د مولانا صاحب د خولې نه روزي او هغه رښتیا کېږي، او مولانا صاحب دا وایي چې یاره دې کې خلک استعمال شوي دي. حالانکه دا جنگ چې کوم دی د روس او د امریکایي جنګ و، په هغه کې نقصان دو شو یا د هغه جنگ انجام دو شو چې هغه جنگ نن د پاکستان خاورې ته راغی، او په هغې کې پښتون قام څنګه چې تاسو ذکر وکړو، پښتون قام پکې چې کوم دی ځپلې کېږي، حالانکه د مولانا صاحب زامن پکې ټارګټ کېږي، څنګه چې ازجد یا ازعاد بل ورځ چې کوم دی دغه کومه مخکې ورځو کې واقع شوې ده. نو د دې به اخر کېږي څه؟ دغه بل نیشنل ایکشن پلان غواړي یا چې کوم دی مذاکرات غواړي؟ که مذاکرات غواړي، مذاکرات په کې چا سره حال به سي لار به سي. په ملکان کې چې مذاکرات کول او هغه اسلحې ته جمع کې داغې نه پس اپریشن شروع شو، کنه بل اپریشن به کېږي. په دغه حواله به تاسو اصل کې دا ده چې یو افغانستان اندرون کې جنگ دی، په هغې باندې خپل یو موقف، یو تجزیه، یو تجویز ورکول دي. یو دا جنگ خپلې خاورې له راوړل دي. جنگ خو په فلسطین کې هم دی، موږ پرې دې ځای نه یو موقف ورکو چې مثال په طور باندې اسرائیل ظلم کوي او فلسطینیان مظلومان دي، یا جنگ په بل دنیا کې وي، په هغې باندې خپل موقف موږ ورکولی شو. هغه جنگ به دلته راوړل، دا یو سیاسي غلطي ده. روس راغی افغانستان کې، هلته د افغانانو د افغانستان د علماو خپل یو موقف و، هغې فتوا د جهاد ورکړله. ظاهره خبره ده چې د پاکستان علماو د هغې تایید وکړو، او د جهاد مرکز هم معلوم دی او فریقین هم معلوم دی، او دا جنگ هلته کې و. اوس امریکا راغله، د امریکې خلاف هم د افغانستان علماو د جهاد فتوا ورکړله، او د پاکستان علماو یې تایید وکړه، ځکه چې دا د هغوی مسله ده چې هغې کوم موقف یې نو موږ به تایید کوو. د پاکستان په حالاتو موږ پوهیږو، د افغانستان په حالاتو باندې موږ پوهیږو. نو لکه دا خو څه جرم نه دی چې ته یو ځای کې د حق او د باطل تمیز کې، یو ته مظلوم دی بل ته ظالم وي، دا جهاد دی دا فساد دی. اخو ځان له یو موضوع او جمعیت علما په دغه حواله سره خپل شرعي موقف مطابق خبره کړې ده، لیکن دا جنگونه دلته را منتقل کول او په دې ملک د اشتغال او جذباتي کیفیت جوړول او د هغې په نتیجه کې دلته دا اور راوړل، دا یو غټه سیاسي غلطي شوې ده او دا د حکمرانانو کړې ده. اوس په کار دا ده چې د دې مسلې د حل دپاره یو هما مذاکرتی عمل شروع شي. د دې مطلب دا دی چې د دې مسلې سره چې د چا هم تعلق دی په څه درجه کې هم، او څوک هم په دې کې سټیک هولډر دي، د هغې ټولو ترمنځ مذاکرات وشي. لکه دې وخت کې اوس افغانستان دی، اسلامي امارت دی، پاکستان دی، دوی خپلو کې سره کینی، څه لاره جوړه کړي، څه طریقه جوړه کړي. دا نور چې کم خلک دی د پاکستان نه تلی دی بار دی هلته اوسیږي، د هغې موقف هم واورېدلی شي. نو دا اوس یوه لار ده د مذاکراتو، ځکه چې ما خو تاسو ته ووې چې که طاقت اپشن وی خو 20 کاله استعمال شو، خو د ننه پورې څه نتیجه ورنه کړه. نو نن به دا خبره کیږي په همه جهته مذاکراتو باندې، په همه جهته ابهام و تفهیم باندې، په ناسته باندې، په بیٹک باندې، او نور دا قوم د دې عذاب نه، د دې مشکل نه دا خلاصول. صحیح حضرت، تاسو د وختینی زما د پوښتنې جواب کې یو خبر وکړه چې یاره په 30 جولای باندې کومه واقعه وشوه چې هغه د دې باجوړ د سیمې بلکې د پوره د پښتون قوم دپاره یو توره واقعه وه. په دغه واقعه کې تاسو تذکره وکړه چې یاره ډېر علما پکې بې دردۍ سره شهیدان شو، طلبا پکې شهیدان شو. د جمعیت علما اسلام باندې یو الزام دغه لګي چې دوی په جلسو کې چې کوم دی طالبان راځي، هغه طالبان چې هغوی په مدارسو کې سبقونه وایي، والدینو رالیږلي سبقونو له، او دوی بیا لاړ شي په جلسو کې. نو آیا د دوی په مدارسو کې پاتې کېدل پکار دي که نه دوی جلسو له تګ پکار دی؟ که دوی په جلسو کې دغه رنګ یو ناخوشګواره واقعیات کېږي او دوی چې کوم دی شهیدان کېږي، د دوی مور او پلار ته به تاسو څه وضاحت ورکوئ؟ اصل کې چې دا ده دوی دا وایي چې پاکستان جمهوری ملک دی او د جمهوریت او د آئین تحت په دې ملک هر کس ته، کده مذهبي دی، کده سیاسی دی، کده هر ذهن لري، هغه ته د سیاست حق شته. او بل طرف ته
د مدرسې طالب ولی سیاست کوي نو دا په خپل د جمهوریت اقدارو نه پیدا لکه کپدی ملک د سیاست حق هر چاته شته ته زنانه تم د سیاست حق ورکې اقلیت تم دغه حق ورکې او دارنګ چې کم ده هر طبقه ته حق ورکې د سیاست نو به طالب ولی سیاست نه کوي هم د خاورې ده او هم د ملک پیداوار ده او هم د ملک د جمهوریت عمل چې کم ده نو برخه ده دی کې کم حرج ده دی کې کم سقم ده چې طالب بس او به چې طالب سیاست کوي نو خو به جلسې تمزي او خو به مظاهرې تمزي حالن کې جمعیت علماء اسلام خپل اصول دادي چې موږ طالب علمانو ته دا وایو چې تاسو دی وخت کې په عملی سیاست کې برخه ما اخلي فکری سیاست کوئ نظریاتی سیاست کوي زده کړه کوي او نور فوکس په خپل علم باندې وکړي خدا خو ظاهره خبره ده چې یو جذباتي دنیا ده چې جلسوي نو الته خو نه څوک د مدرسې تعلیم منع کولی شي نه نوجوان منع کولی شي هغه ځان چې دی نو هغه رسایه نو په دغه حوالې سره بیا دا واقعات چې کم دی نو په ډېرو جلسو کې راغلي دي د نورو پارټو په جلسو کې هم دا واقعات راغلي دي د هغې کارکونانو ژوند د لاسه ورکړی دی نو دا د جمعیت علما په دې کې هم راځي دا په نو دا جیلونه هم راځي دا مرګونه هم راځي دا خو د سیاست سره او د ژوند سره تړلې مسلې وي نو منګه طالبانو ته دا دعوت نه ورکو چې تاسو عملی سیاست کوئ منګ ورته تاسو صرف فوکس په علم وکړئ چې علم وکړئ بیا به سیاست کوئ او بهر کې طالب خو بیا هم هغه یو جذبه لري یو سوچ لري یو ایمانی غیرت لري دا هغه ضمیر هم ژوندی دی اساس هم ژوندی وي نو په دغه بنیاد باندې هغې خامخا شرکت کوي صحیح حضرت ستاسو تعلق چونکی جمعیت علماء اسلام سره دی او بیا مولانا فضل الرحمن صاحب سره ستاسو هم یو خصوصي تعلق دی دا غوی باره کې دا خبره کیږي چې چرته هم د اقتدار خبره وي نو مولانا صاحب چې کوم دی دا هغې حصه وي نو دا د مولانا صاحب مصلحت دی او کنه هوښیارتیا ده او که د اقتدار شوق دی سیاست چې څوک هم په دې ملک کې کوي د اقتدار دپاره کوي لکه زه په دې مطلب نه پوهېږم چې یو سړی وایي زه سیاست هم کوم او اقتدار مې نه دی خوښ د دې څه معنا شوه نو سیاست خو کېږي د اقتدار دپاره چې زه قوت حاصل کم او د هغې قوت په بنیاد باندې زه د خپل مقصد د خپل نصب العین تحفظ وکم او د هغې دپاره کار وکم نو اوس د اقتدار یوه مرحله دا وي چې زه MNA جوړ شم دویمه مرحله دا ده چې زه حکومت کې شامل شم که زما مقاصد حاصلیږي نو لہذا که په کم ځای کې جمعیت علماء اسلام دا ضرورت محسوس کړی دی چې موږ خپل مذهبي او دینی مقاصد د یو موجوده حکومت سره د اتحاد په صورت کې حاصلولی شو نو هغې اتحاد کړی دی هم د دغې مقاصدو دپاره کړی دی تاسو کتلی دي چې جمعیت علماء اسلام کله هم حکومت سره په اتحاد کې دی نو بیا زموږ مدرسه محفوظه ده زموږ جماعت هم محفوظ دی او قانون سازی هم د قرآن او د سنت تابع شوی ده داسې به څوک ونه وایي چې جمعیت علماء اسلام په پلانۍ موقع باندې په اتحاد کې و او هلته قانون سازی د قرآن او سنت خلاف شوی ده لیکن تاسو اوس وکتله بله ورځ چې جمعیت علماء اسلام په اتحاد کې نه دی نو د قرآن او د سنت خلاف بلې پاس که چې 18 کالو نه کم عمر والا د هغې که نکاح وکړله نو هغې کې به د هغې نکاح خوان ته دا سزا وي او رشتدار ته به دا سزا وي اولیاو ته به دا سزا وي د قرآن او سنت خلاف ده ولې جمعیت علماء اسلام په اتحاد کې نشته زه تا ته قسمیه وایم که جمعیت علماء اسلام په حکومت کې په اتحاد کې وی دا بل نشه پاس کېدلی نو که موږ اتحاد کوو د حکومت سره خو هم د دغې مقاصدو په بنیاد باندې کوو چې کله زموږ مدرسې ته خطر وي کله جومات ته خطر وي کله اسلامي قوانینو ته خطر وي کله موږ په دې پوهیږو چې غلط قوانین به پاس شي نو په دې بنیاد که ته د حکومت سره په اتحاد کې نو څه نه خو به ستا خبره مني که نه نو دا مطلب دا دی چې اقتدار دپاره دا ټول سیاست روان دی نو دا خلک د خپلو مقاصدو تحت کوي